أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مولي سبب تلاوت هو کا شو خستاونه عند سورة الفاتحة تلاوت کو شابه زركوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله. نو سورة فاتحة نن دغه یو څو اهم خبرې د تورکی کیږي د ځان سره نور کوخه. اوله خبره خو ورکیداله ستاسو بګورو دغه سورته مبارکه نوم سورۃ الفاتحه ده. اندرنګي ورپسې سوره بقره ده، ورپسې سوره آل عمران ده، سوره نساء، سوره مائده، سوره اعراف، سوره انعام، سوره انفال، سوره توبه، سوره یونس الی اخر. دغه د سوراتونو نمونه دي. نو سوراتونو نمونه څه دي کنه د سره دا خبر زدا کو چې دا توقیفی دي. څه شي دي؟ توقیفی معنا دا دی چې موقوف علی السماع من الشارع دی. موقوف علی السماع من الشارع دی، یعنی دغه سورتونو نمونه توفیقی نه دي ښا. نو چې کله توفیقی نه دي توقیفی دي موقوف علی السماع من الشارع دی، نو لہذا دغه سورتونو نمونه د دوی ترجمه کول په طریقې د ترکیب اضافي سره دا جائز نه دی. دا جائز نه دی. د سورتونو نومونو ترجمه کول په طریقې د ترکیب اضافي سره دا جائز نه دی. ولی نه دی جائز؟ ځکه دا مستلزم دی سوء ادب ته. دا مستلزم دی سوء ادب ته. څنګه سوء ادب ته مستلزم دي؟ ګوره او سوء ادب ته څنګه مستلزم دي؟ مثلا ورپسې سوره بقره ده. د بقره څه معنا ده؟ غوا. څه معنا ده؟ غوا. اوس ته یې کنه ته پښتو ترجمه کوي، نو پښتو کې به ته دا وی کنه ترجمه د دې سوره بقره وکي چې را غوا ولا سورت، نو دا بیا د دې کنه یره غوا سورت کې الله فرمایلی دي. ها اندرنگی اردو کی تو وی سے گائے والی صورت میں اللہ نے فرمایا ہے. اندرنگی انگلیش کی ہوئی سے کاو والا صورت نو دا ناجائز دی. ولی ناجائز دی؟ سوء ادب ته مستلزم دی. نو دا په طریقې د ترکیب اضافي ترجمه شو. صحیح شو؟ د سی ترجمه به د قران سورتونو ولا نه کوي. دغه د سورتونو کم نمونه دي کنه دي کې اکثر سورتونه زیاده تر سورتونه د دوی کم نمونه دي. د احادیث مبارکاو کې هم راغلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اندق نمونه دا مشهور وو. صحیح شو؟ اور اندق نمونه دا د الله تعالی په حکم باندې چې توقیفی دي، نو د الله تعالی په حکم باندې دغه نمونه دي. اور په لوح محفوظ کې هم اندق نمونه دي. پوه شئ؟ نو څه کله دغه نمونه دي نو د داسې نمونه دي چې د الله تعالی په حکم باندې دي. نو چې په کومې ژبه کې ته د قران مجید ترجمه کوي کنه نو د سورته مبارکه نوم ته اندق نوم اخلي. صحیح شو؟ انګلیش کې ته ترجمه کوي یا انګلیش مترسینا خو سوره بقره پلانکه اردو کې ته ترجمه کوي سوره بقره میں الله نے فرمایا. اندرنګ پښتو کې سوره بقره کې الله فرمایلی دي. کوئی شي په خبره
خبیا زیادتر ته دا کوي نو داسې کولی شي یاره سورة البقره التي تذكر فيها البقره، یعنی سوره بقره دا هغه سورت دی چې د هغه کې د بقره ولا تذکرہ شوی دی. پوه شئ په خبره. ګورئ د دې ولا مثال د څه دی کنه څه خبر باندې پوه شو. او زمانوم دی کنه زبیر حسن، او د زبیر دغه نوم دی د انګلیش ته اړه زبیر حسن به پښتو کې زبیر حسن، اردو کې زبیر حسن، فارسی کې زبیر حسن، چین ولا زبان تلاړتي چینی आवाज کوي هغه به ته اند आवाज کوي هغه به دا چینګ چونګ د معنا نه اړي چینګ چونګ څه بل به زه ته مخ واړم. او د زبیر معنا څه شه دي ځان نه معنا نه کوم ښا د ما بیګا لغت کې معلومه کا. زبیر معنا دي طاقتور، زبیر معنا دي عقلمند، زبیر معنا دي مضبوط، زبیر معنا دي بهادر. یعنی به ګوګل سرچ کړه ته دروز. اوس حسن معنا څه شری حسین خوبصورت اچھا بهتر دا معناګانی. نو اوس د دې څه आवाज یعنی ترجمه سره بنه کوي زبیر حسن د عربی ټکی دي او ته اردو کې ماته اوس आवाज کوي څه عقلمند او حسینه وای شوي. نو ناماوي صحیح دي دغه د صورتونو دغه نمونه دي. یا اندرنګ ګوره د تاسو نمونه صحیح شو. نو هغه کې اوس لکه الله نوم څور کې رچی عبد الله، عبد الله بدل یو نوم دی صحیح شو. به هر حال دا د سورتونو نمونه دي په دې پوه شمولې سم یو دا بل دا سددي ګوره سورۃ الفاتحه مکیه لیکلي. نو قران مجید بعضی سورتونه مکی دي او بعضی سورتونه مدنی دي. مکی سورتونه مدنی سورتونه. اوس مکی سورت چاته یي مدنی سورت چاته یي دغه مفسرین مختلف تعریفونه فرقونه بیان کړي دي. هغه کې یو راجح فرق اور آسان فرق بس هغه ځان سره نوٹ کو. قبل د هجرت نه څه کم سورتونه نازل شوي دي چاهي هغه مکه مکرمه کې د نن نازل شوي اور چاهي هغه مکه مکرمه د خارنا بهر نازل شوي هغه ته یي مکی سورتونه. مکی سورتونه چاته یي مکی هغه سورتونه دي چې قبل از هجرت مخکې د هجرت نه هغه نازل شوی، چاهي مکه مکرمه د خار کې د نن نازل شوی چاهي مکه مکرمه د خار نه بهر نازل شوی. اندرنګ مدنی سورتونه مدنی هغه سورتونه دي چې د بعد از هجرت نازل شوی چاهي هغه مدینه منوره کې د ننوي چاهي هغه مدینه منوره نه بهر په سفر حالت کې نبی علی السلام باندې نازل شوی بس هغه ته مدنی سورتونه دي. وایو په خبره. او دغه سورتونو ته مکی سورت یې مدنی سورت یې مکی سورت په وی هغه کې مدنی آیتونه امرتل شي، مدنی سورت وی هغه کې مکی آیتونه امرتل شي او مکی څو ورته یې زیاده تر آیتونه هغه به مکی وی یو څو آیتونه مدنی کېدل شي. مدنی سورت زیاده تر آیتونه هغه به مدنی وی چند آیتونه هغه مکی هم کېدل شي. خو شي په خبره دا خبر خلاصه. حاجی بل تاسو وګورو دغه سورۃ الفاتحه سره یو لیکل 1 او یو ور سره لیکل 5 صحیح. نو دغه 1 سره لیکل نو دا لومبنه سورۃ دغه قران مجید دی سورۃ الفاتحه. نو قران مجید د سوراتونو دوا ترتیبونه دي ښا څو ترتیبونه دي دوا. یو ترتیب دغه موجوده ده مصحف عثماني ولا چې سوره فاتحه اول نمبر، سوره بقره دویم، سوره آل عمران دریم، سوره نساء څلورم د سی ورڅه الی اخر. او یو ترتیب نزول په اعتبار سره ده. نزول په اعتبار سره لکه ټولونه اول سورت سوره اقرا اندرنګ بیا نور سورتونه ورپسې دغه سوره فاتحه د 5 نمبر کې راغلي دي صحیح شولا. نو دوا ترتیبونه دي، یو ترتیب د مصحف عثماني ولا دی او یو ترتیب په اعتبار د نزول سره دی. پوه شئ حاجی. اوس ګوره دغه موجوده ترتیب څه کم دی کنه چې اول سوره فاتحه دی بیا سوره بقره دی او ټول اخیرنه سوره ناس دی. دغه ترتیب اول نه واخله تر اخره پورې دغه ترتیب هم د سوراتونو ولا د توقیفی دی. څه شی دی؟ دا توقیفی دی. سمانا د په حکم الهی سره دغه ترتیب شوه دی. په حکم الهی سره دغه ترتیب شوه دی. یعنی دغه ترتیب څه توقیفی دی، توفیقی نه دی. سمانا یعنی دا په اجتهاد سره نه دی شوه.
دا په اجتهاد سره نه دي شوی چې صحابه کرام خپل اجتهاد یې ګوره اسې ذهن کې و تاسو دا خبره راځي کنه چې دا مصحف عثماني دی دا عثمان رضی الله تعالی عنہ جمع کړی دی نو یره دا ترتیب هغه یې کوي چې سوره بقره دغه دویم سورته سوره آل عمران دریم دی سوره نساء څلورم دی نه دغه ترتیب د سوراتونو د څه شی دی توقیفي دی په حکم د الله شوی دی هغه د پر دلیل څه شی دی حدیث موجود دي لکه یو حدیث مبارکه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سماته دا د خبره حکم شوی دی سپلانکې صورت پلانکی صورت پسې دي صحابه کرام رضی الله عنهم کاتبین وحی ته څکله وحی راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلو صدقه صورت پلانکی صورت پسې پلانکی صورت نه مخکې کېږي صحیح شو اندرنګ د آیاتونو ولا هم ترتیب دی تاسو دایل شوی قران مجید خو پټاک نه دی نازل شوی کنه آیاتونه نازل شوی رکوګان نازل شوی سوراتونه نازل شوی دی مکمل خو زیاده تر آیاتونه نازل شوی دی یا رکوان نازل شوی نو د آیاتونو ولا کم ترتیب دی کنه دغه ترتیب هم توقیفي دی د سوراتونو ولا ترتیب هم توقیفي دی د آیاتونو ولا ترتیب هم توقیفي دی یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته سماته جبرئیل علیہ السلام د حکم وکړلو صدقه پلانکی آیتونه د پلانکی صورت څخه پلانکی مضمون دی هغه سره د آیتونه کېږدوا نو پیغمبر علیہ السلام و کاتبین وحی ته هم دا ویلو صدقه آیتونه دی پلانکی صورت څخه پلانکی موضوع دی هغه دي کې د آیتونه کېږدوا نو دغه د آیتونو ول ترتیب هم توقیفي دی او د سوراتونو ول ترتیب هم توقیفي دی یعنی کم قران مجید مونږ سره دلته موجود دي زمونږه مخې ته کنه د آیتونو ترتیب اندرنګ د سوراتونو ترتیب بعینه ان دقه ترتیب د په لوح محفوظ کې هم دی ها خو شي په خبره د په لوح محفوظ کې هم دی نو دا یو معجزه ده د الله یو کار دی الله دا کول شي خو شي په خبره هر څه د الله کوي نو بهر دا خبره هم ختم شو حاجی بل خبره دا صدقه سوره فاتحه د بعد یعنی بسم الله لیکل دي کنه دا یو اهمه موضوع ده س آیت دغه بسم الله دغه تسمیه دا جز د سوره فاتحه اور جز د بل سورت دا دی او کنه دی یا به الفاظ دیگر آسان سره د سیویا سوره فاتحه ورنه وبسا س تسمیه بسم الله دا جز د سورت ته او که جز د سورت نه دی صحیح نو دي کې مختلف اقوال دي خو یو څو مشهور اقوال یو قول هغه قرا د مدینه منوره اور قرا د بصره قرا قاریان صاحبان د مدینه منوره اور د بصره اور فقهای کرام د کوفه فقهای کرام د کمزه د کوفه باشمول زمونږ امام صاحب باشمول زمونږ امام صاحب د دوی مسلک داده صدقه تسمیه نه خو سوره فاتحه نه جز دی اور نه باقی نور سوراتونو کې یو سورت نه جز دی نه خو سوره فاتحه نه جز دی او نه خو باقی سوراتونو کې یو بل سورت نه جز دی صحیح الا فی سورۃ النمل مگر په سورۃ النمل کې کما بسم الله هغه مابین کې رغلی په مین د سورت کې هغه د سورت ولا جز د سورۃ النمل هغه نه علاوه د یو سورت ولا هم جز نه دی صحیح شو خو به دې کې دا یاد ساتو دا د عام احناف ولا مذهب دی عام احناف فرمایي تسمیه د یو سورت ولا هم جز نه دی علاوه د سورۃ النمل هغه تسمیه نه په مین د سورت کې رغلی دی خو تحقیقی مذهب د احناف ولا داده تسمیه د جز د صورت دی خو جز د یو صورت دی تسمیه د جز د یو صورت دی خو لا علی التعیین څنګه خبره مو وکا دغه تسمیه دغه بسم الله جز د صرف یو صورت دی جز د صرف یو صورت دی خو لا علی التعیین لا علی التعیین یعنی هغه صورت متعین نه ده څه د کم صورت ولا جز ده خو د یو صورت ولا جز ده هغه باندې هغه وجه څه شه دی ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي سمون تب د صورت پته نه لګیدله چیرې دغه صورت ختم شو بل صورت شروع شو مونږ ته اله پته پلګیدو شو چې کله بسم الله نازله شو بسم الله اول نه نازله چې کله بسم الله نازله شو دا یو آیت دی کنه
بسم الله څخه کله نازله شو نو هغه د بعد چې مونږ ته په پته لګیدل پیغمبر علی السلام به د کله صورت ختم شوه نو بسم الله بو ویل بل سورہ نو یو ځلی خود دین نزول شوه دی کنه یو ځلی خبره ده خام محل استدلال ده یو ځلی خود دین نزول شوه دی کنه نو څه کله یو ځلی نزول شوه دی نو قران آیت خو دی کنه ها هغه سورۃ النمل کې کما بسم الله دی هغه ځان ته خبره دی ښا صحیح شو د صورت په باب کې مونږه خبره کو یو ځلی د نزول شوه نو معلومه دا شو د یو صورت ولا دا جز دی خود کم صورت ولا جز دی هغه تعیین حدیث مبارکاو کې نشتا نو لہذا دی وجنا زمونږه دغه حافظان صاحبان څخه کله روجه کې ختمونه کوي تاسو به یا خپل حافظان یو حجو کا حافظان نوی هغه بواوري بیا یو صورت کې لا علی التعیین کله یو صورت سره بسم الله وی کله بل صورت سره بسم الله وی کله بل صورت سره بسم الله وی دا څه دی خنه دی ها نو هغه ولي ای ځکه چې قران مجید نیمګړی پاتې نشي اوس کته ساره بسم الله اونې او دغه بسم الله د خپل قران آیت دی نو تاسو قران ختم قران شو کنه مکمل خود نه شو نو تحقیقی مذهب د احناف دا دی ښا خاجی بل مذهب د قراو د مکی مکرمه قراو د مکی مکرمه اور قراو د کوفه قراو د کوفه ولا قریان اور اکثر فقها کرام د حجاز مقدس د عربو علاقہ ده مکہ مدینہ منوره و غیره د حجاز مقدس دا خو سعودي عرب نامه ور باندې کې کودل شوی دی اصل نامه حجاز ده اکثر فقها د حجاز هغه مسلک دا ده چې تسمیه د فقط سوره فاتحه نه جز دي نور سورتونو نه جز نه دي فقط سوره فاتحه نه جز دي نور سورتونو نه جز نه دي خوشي په خبره اور بیا دې کې دریم قول هغه د امام شافعی رحمت الله علیه امام سفیان الثوری رحمت الله علیه اور ابن مبارک رحمت الله علیه امام شافعی سفیان الثوری اور ابن مبارک رحمهم الله هغه فرمایي چې تسمیه د قران مجید د تمام سورتونو نه جز دي خو الا سوره توبه مگر سوره توبه نه جز نه دي علاوه د سوره توبه نه د تمام سورتونو نه تسمیه جز دي اندې وجنه شوافی حضرات هغه ترویحو کې هم هر سورت نمخ کې هغه تسمیه یې بسم الله یې خو شي په خبره او شوافی د پر ځان ته دلایل دي اندرنګ دغه دویم قول قراو د مکی مکرمه قراو د کوفه فقها د اکثر فقها د حجاز هغه د پر ځان ته دلایل دي او مو احناف د پر ځان ته دلایل دي او مو احناف ولا دلایل د وکیګ د یو دلیل هغه دا دی لکه تاسو ته مخکې بیان شو سمخ کې به صورت پته نه لګیدله چې صورت ختم شو او بل صورت شروع شو او څنګه کله بسم الله نازله شو نو هغه سره به مونږ ته څه پته لګیدله چې دا صورت ختم شو بل صورت شروع شو نو دغه صورت دغه بسم الله ولا نزول دا څه په اعتبار سره شوی دی فاصل په اعتبار سره شوی فاصل جوړېدو د پاره شوی نو یو فاصل او یو امتیاز کون کې شیز هغه جداوی د شینا یعنی دغه صورت دا یو صورت ته اوس یو بسم الله هغه د یو صورت بل صورت امتیاز د پاره دی نو څکله دا امتیاز د پاره دی د فاصل دی نو لہذا د صورت ولا جزء نه دی ځکه یو فاصل هغه جداوی د شینا صحیح شو یو دلیل اور بل دلیل دا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه سوره فاتحه متعلق یو حدیث قدسی نقل کړي څه قسمت الصلاه د دې کې صلات نه مراد هغه سوره صلات یعنی سوره فاتحه ده الله فرمایي چې ما دغه سوره فاتحه تقسیم کړي دي څنګه تقسیم کړي چې کله بنده وي الحمدلله رب العالمین نو الله فرمایي چې زم حمدنی عبدی چې زما حمد بیان کو زما بنده اندرنګ یو چې الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی زما بنده زما ثنا بیان کا اندرنګ کله وی مالک یوم الدین مجدنی عبدی چې زما بنده زما بزرگی بیان کا اندرنګ کله وی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور الله تعالی وی چې دغه آیت مبارکه زما او زما بنده په منځ کې مشترک دي اندرنګ کله وی اهدنا الصراط المستقیم دغه آیت مبارکه د زما بنده د پاره دی نبی علیہ السلام اهدنا الصراط المستقیم ولد والین پوری ویلو صحیح اور الحمدلله نه شروع کړل چې قسمت الصلاه به الحمدلله اول ویلو نو دینه معلومه دا شو چې بسم الله څخه پیغمبر علیہ السلام نو ویلا نو بسم الله دا د سوره فاتحه نه جزء
نشولو سوره فاتحه نه جز نشولو نو اندرنګ د نور سورتونو نه هم جز نشولو. اندرنګ بل دلیل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل ارشاد فرمایل چې قران مجید کې یو سورت د سده صحاغت 10 آیتونه دي. هغه سورت مبارکه خپل ویون کې سفارش وکړي او هغه سورت مبارکه کم دي سوره تبارک الذی دي. مو سوره تبارک الذی چې راوړې بسم الله نه علاوه هغه 10 آیتونه دي. څو آیتونه دي؟ بسم الله نه علاوه 10 آیتونه. نو اوس کله بسم الله ته د سورت ولا جز وګڼي نو بیا خو پکاره پیغمبر علی السلام یې وی 31 یا 31 صرف 30 فرمایلی دي. نو معلومه دا شو تسمیه د سورت نه جز نه دي. پوه شو مولوی سم دا خبره ختمه شو. حاجی بل خبره دا چې اوس ګوره هر سورت کې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم آیا د هر صورت ولا بسم الله یو شانتی دی یا د هر صورت ولا بسم الله بل صورت نه بدل دی؟ نو دې کې د احناف ولا مسلک دا دی صدقه بسم الله کې دا تاکید دی. په بسملو کې څه شی دی؟ تاکید دی. تاکید دی معنا دا چې ټول بسمله د یو شانتی دی. لکه ګوره هغه د پر مثال زویم ان زیدن قائمون ان زیدن قائمون. اوس ما ویلو ان زیدن قائمون یو معنا ور کوي کنه خو سره تاکید راغلو. بیا ویم ان زیدن قائمون اندرنګ یو لس پیری ویم ان لس پیری او بیا ویم زیدن قائمون. نو د ټولو ان ولا معنا یو دی کنه نو دا تاکید دی. صحیح شو. او شوافی حضرات هغه فرمایي چې په بسملو کې تاسیس دی. څه شی دی؟ تاسیس دی. تاسیس. اور بیا صوفیاء کرام حضرات هم صوفیاء تصوف ولا اغم فرمایي چې په بسملو کې تاسیس دی. څه شی دی؟ تاسیس دی. تاکید نه دی. او تاسیس د اولاوی د تاکید نه. تاسیس د اولاوی د تاکید نه. نو لہذا د هر صورت ولا بسمله مخکی صورت نه بدل دی. مخکی صورت نه بدل دی. ګوره د سکیدل شي چې یو ټکی به وي یو ټکی او هغه نه به مرادونه مختلف وي. یو ټکی به وي هغه نه مرادونه مختلف وي. لکه ګوره یو شعر دی کنه یو شعر دی او زه ته ویم چې اے پول یہ پول میرے پول کو دے دینا. ها څنګه اے پول یہ پول میرے پول کو دے دینا پول سے کہنا یہ پول تیرے پول نے دیا ہے. نو ګوره اوس دي کې څو پولونه مراد دي. ها اے پول یعنی تم ګل قرار کې کنه ته پول یې اے پول یہ پول پول مدر کو کنا اے پول یہ پول میرے پول کو دے دینا اور پول سے کہنا یہ پول تیرے پول نے دیا ہے. صحیح شو. نو ګوره یو پول دی کنه خو څوره کسانو نه مراد دي څلور کسانو نه مراد شو. صحیح شو. اندرنګي بسمله هم دي صدا هر صورت ولا بسمله هغه ځان کوي. او چې زمونږه تعلق کو پیرانو سره دی کنه صوفیای کرامو سره دی کنه تصوف سره دی نو مو به ان شاء الله هر صورت ولا بسمله ځان ته بیانو. صحیح دي. تاسو ته اعتراض نشته کنه. ها خا په حناف خپل باندې چلیګو نو به نه بیانو. ها په صوفیای کرامو باندې چلیګو نو به بیان په کوم باندې چلیګو صوفیای کرامو باندې به بیان. نو دغه سوره فاتحه ولا بسم الله څه شه دي دا ولي کو شابه زر بلی کو ښا. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الذي جعل القرآن بسم الله الذي جعل القرآن ناسخا للكتب السابقة بسم الله الذي جعل القرآن ناسخا للكتب السابقة الرحمن بإعطاء النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم والبشارات بالوعد والتنذيرات بالوعيد تنذيرات تبشير وتنذير ابشار وانذار بشير ونذير. والتنذيرات بالوعيد الرحيم على المؤمن بإعطاء الإيمان
على المؤمن الرحيم على المؤمن بإعطاء إيمان. وش ولا مولسم؟ الحمد لله الذي جعل القرآن ناسخا للكتب السابقة الرحمن بإعطاء النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم والبشرات بالوعد والتنذيرات بالوعيد الرحيم على المؤمن بإعطاء الإيمان. صحیح شو خاجی. اوس دا ګوره بسم الله الرحمن الرحیم دغه با جار دی اسم مجرور دی. جار مجرور دا متعلق واړي کنه لازمی دی ضروری دی بغیر د متعلق نه دی کېدل نشي. صحیح شو. نو اوس ګوره متعلق دیتا عام هم رو بستل شي اور خاص هم رو بستل شي. دا مذهب تاسو نحو کې ولیدلی وی کنه دا د نحو ولا خبرې دي. عام هم رو بستل شي اور خاص هم رو بستل شي. عام رو بستل لگا افعال اعمال کنه کون دی ثبوت دی حصول دی ثبوت دی دا د سي افعال اعمال څه هر چرته کار کوي. مثال د ټماټرو دی ها تو ټماټر توریجو کېم چول شي دالو کېم چول شي پتینګړو کېم چول شي چرګ کېم چول شي نری وکې کېم چول شي غاټي وکې کېم چول شي او خطه شي خوري تشیم خوړل شي تشي نشي خوړې دا وړول کې ټول ټماټر تشکو د دې تاسو نه نه جیبونو کې پرته دي. ها نو دا افعال اعمال نو دغه یو عام متعلق هم دې د پر وبستل شي اور خاص متعلق هم وبستل شي. هغه کې ګوره عام طور سره د بسم الله ولا یو متعلق دار وباسي اقرأ. څه شی وباسي؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. خدا چونکه مونږه سوره فاتحه کې لګي او سوره فاتحه د پر مونږه یو خاص متعلق وباسو. د سوره فاتحه ولا موضوع څه شی دی؟ توحید دی او دې کې استعانت مدد غوښتل دی الله تعالی نه. نو لہذا مونږ به دغه متعلق ورته وباسو او دغه متعلق وګوره مؤخر وباسو مقدم به نه وباسو مقدم به نه وباسو ځکه څه کله جار مجرور دا مقدم وي متعلق مؤخر وي نو بیا دا افاده د حصر اور د اختصاص کوي. څه شي کوي؟ افاده حصر اور د اختصاص. نو بیا خاص آپ کے نام ہی سے نستعینو برو بس څه شي نستعینو یا استعینو خاص آپ ہی کے نام سے خاص اللہ ہی کے نام سے ہم امداد طلب کرتے ہیں ہم اعانت طلب کرتے ہیں. صحیح شو. نو مؤخر و متعلق روباس مقدم نہ خاجی. الحمدللہ رب العالمین. نور بسم اللہ الرحمن الرحیم عام ترجمه شروع کوم په نوم د الله تعالی سره یا په نوم د الله تعالی سره د سي الله الرحمن څخه مهربان دي په مهرباني عام سره څه هغه مهرباني عام دنیا کې په کافر او مؤمن باندې دي. الرحیم مهربان دي په مهرباني خاص سره څه هغه مهرباني هغه په آخرت کې وي هغه په مؤمن باندې وي څه الله تعالی به جنت ته داخل کی. نو دغه الله په نوم سره نستعين ز امداد طلب کوم.